سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیر نیوز سره څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته خراغلاس پيو نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د زمري 14 چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 4 سره برابر ده. زه شبنم وزیریم او تاسو ته له زیر نیوز سره څخه سپورتي خبرونه وړاندې کوم. د لغمان ولایت په الیشنګ ولسوالۍ کې د 22 لوبډلو ترمنځ د چپال کرکټ سیالۍ د تنګي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې تنګي لوبډلې د 19 منډو په توپیر خپلې سیالۍ برکلي لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولۍ یې وګټله. د ننګرهار ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالیو کې د 15 لوبډلو ترمنځ د چپال کرکټ سیالۍ پیل شوې چې یوه میاشت به دوام وکړي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه کې پښتون زلمي لوبډلې د 19 منډو په توپیر خپلې سیالۍ سپین غر لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د شوبار استقلال لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پایلوبه کې شوبار استقلال لوبډلې د 2 ګول په توپیر خپلې سیالۍ اتحاد لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولۍ یې وګټله. او د سپورت له ډګره وروستی خبر هم ده چې کابل ته د پاکستان د 14 کسیز موټر سایکل سپارو ګرځندویانو د راتګ هرکلی وشو. د افغانستان د اولمپیک بدني روزنې او ورزشي چارو عمومي ریاست د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې د ګاونډي هیواد پاکستان د 14 کسیز موټر سایکل سپارو ګرځندویانو له ټیم څخه چې د افغانستان د ښکلیو منظرو د لیدلو په موخه هیواد ته داخل شوي وو په تودو او دوستانه توګه هرکلی وشو. یاده غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې دغو پاکستاني ګرځندویانو د راتګ ستاینه وشي کوم چې د موټر سایکل له لارې افغانستان ته داخل شوي دي. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر 7 خپرونې. د الله پامان.